بسم الله الرحمن الرحیم. عقیده نمبر 17. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دا کیما عقاید چې میشتو بیان کړل چې الله تعالی د پورا صفت خالقیت د ازل نه دی او داسې الله تعالی د پورا محیی والصفات د ازل نه دی الله تعالی سره متصف دی او داسې صفت ربوبیت د ازل نه دی الله تعالی سره متصف دی او دا خبره میش کړی و چې د الله تعالی صفات د همیشانه د الله تعالی سره متصف دي. دا خبره میج ویلې کړی و په دا باندې امام طحاوی رحمت الله علیه دا عقیده نمبر 17 دا دلیل پیش کړی دی چې دا خبره میج زکه کړی دی ځکه چې الله تعالی په هر شی باندې قدرت لرونکی دی. دا خبره میج ویلې کړی دی ځکه چې الله تعالی ته هر څوک محتاج دی. دا خبره میج ویلې کړی دی ځکه چې الله تعالی د پورا هر کور اسون دی او دا خبره میج ویلې کړی دی ځکه چې الله تعالی د هیڅ چا محتاج نه دی. که څوک دا سوچ وکړو چې د مخلوق په پیدا کول نه بعد الله تعالی د صفت خالقیت سره متصف شوی دی دا خبره بالکل غلطه ده. که یو انسان تخلیق نو شوی بیا الله تعالی دغه صفت سره متصف دی او دغه صفت ظهور ولته شي چې کله الله تعالی هغه کاس پیدا کو. نو دا امام طحاوی رحمت الله علیه دا دلیل راوړی دی او یو خبره دا ذکر کړی دی چې الله تعالی د مثال نه پوک دی. مخلوقات چې کوم دي دا د ذات او د غاست صفات په حالت کې د غیر محتاج دي خو الله تعالی داسې ذات دی چې ذات او په صفات کې د هیڅ محتاج نه دی. الله تعالی کا څوک پیدا کړی نو بیا الله تعالی خالق و او الله تعالی چې کله څوک پیدا کو بیا یو وخت کې الله تعالی د دغه صفات ظهور شي. عقیده نمبر 18 خلق الخلق بعلمه. الله تعالی ټول مخلوق پیدا کړی دی په خپل علم سره. الله تعالی ته دغه خبره علم و چې دا کاس ز پیدا کاوه زه څرنګه کاس پیدا کاوه زه کاس په کیم ځای کې پیدا کاوه د څوره وخت پورې پیدا کوم دا کاسو څوره عمر وي دا کاسو څه اعمال کو نیک اعمال کو بد اعمال کو دغه ټول خبره الله تعالی ته علم و او د انسان یو ذره د الله تعالی نه پټه نه دو بلکې الله تعالی ته د انسان بلکې د ټول مخلوقات د هر شي د هر ذره پته دو الله تعالی نه یو شی نه دی پټ. الله تعالی ته د هر شی علم شته چې د انسانو څکو او دا انسانو په کوم وخت کې څکو نیک عمل کو یا بد عمل کو. عقیده نمبر 19 وقدر لهم اقدارا. الله تعالی د دې پورا تقدیر جوړ کړی دی. الله تعالی خپل علم سره مخلوق پیدا کړی دی او بیا الله تعالی د دې پورا تقدیر جوړ کړی دی چې دا انسانو د کوم وخت پر ژوند وي د انسانو روزي چې کیمه دوه د کیم مخ پروي او د انسانو په کیم وخت کې کیم خورو کو دغه ټول خبره الله تعالی ته علم شته. په دا کې یو اهمه مسله د تقدیر دو. د تقدیر په مسله باندې هغه خلق اشکالات کو چې کیم خلق د تقدیر په معنا باندې نه پیږي او میشنه دغه جواب ځکه نه جوړیږي چې میشنه دغه معنا نرسي. حالانکه د میجستوز متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله د عقیده په بیان کې همیشه د خبره بیانوي یا چې مخالف د میش په عقیده باندې ځکه اعتراض کو چې دته د میش د عقیده پته نشته. که چیرته دته د میش د عقیده پته وای دوه کله د میش په عقیده باندې اعتراض نه کړلای. یو اعتراض دا دی چې الله تعالی د انسان په تقدیر کې د انسان په مقدر کې دا خبره لیکلې ده چې دا انسان و پلانکای کاس قتل کوي. نو اخو دا چار خمخا کو چې یو الله تعالی په مقدر کې دا خبره لیکلې ده خو بیا دا سړی دی الله تعالی د تقدیر پابند جوړ شه بیا په څه وجه باندې دا سړی قصاصا قتل کیږي. او دوم اعتراض الله تعالی د یو انسان په مقدر کې دا خبره لیکلې ده چې دا انسانو کفر اختیاروي
دغه مرګ او د کفر په حالت کې وي او دا انسان خو دغه عمل کو او دا یو کافر وي ځکه چې دا دغه د الله تعالی دغه حکم پابند دی د تقدیر پابند دی نو بیا په څه وجه باندې دا انسان الله تعالی جهنم ته بیایي دا خو ظلم دی نو دا داسې خلق چې کله د تقدیر د معنی نه د تقدیر د مفهوم نه ناواقف وي د تقدیر مفهوم د دې په سمج کې نه وي بیا په دغه وخت کې دا خلق داسې اشکال کو نو دا خبره په ذهن کې کښنوي چې تقدیر د علم الهي او د امر الهي د مجموعي نوم دی تقدیر دا صرف د امر الهي نوم نه دی بلکې دغه دوی سره د مجموعي نوم دی او اعتراض هغه خلقو چې کله د تقدیر دا صرف د امر الهي نوم وګڼي او میش بیا دغه جواب د میش نه ولته نه جوړیږي چې کله میش د تقدیر نوم دا صرف امر الهي وګڼي حالانکه تقدیر دا د امر الهي او د علم الهي د دوی سره د مجموعي نوم دی او دغه دوی سره مطلب ته شای دی علم الهي او امر الهي د الله تعالی په علم کې دا خبره وا چې زه پلونکی سړی ته اختیار ورکاوه او دا یو بیا پلونکای سړی قتل کوي دا د علم الهي مطلب دی زه الله تعالی په علم کې دا خبره وا چې زه پلونکی سړی ته اختیار ورکاوه بیا ودای په خپل اختیار سره کفر اختیاروي زه پلونکی سړی ته اختیار ورکاوه د خپل اختیار سره دا کور کو د خپل اختیار سره دا کور کو دا ټول د الله تعالی په علم کې و ځکه الله تعالی ولی کل چې دا سړی و کفر اختیاروي دا سړی و پلونکای سړی قتل کوي دا سړی و شروب شي دا سړی و زنا کو نو یو سړی کچیرته د دغه مخالف چار وکړو نو دا کله نه شي کېدلی بلکې چې کومه چار الله تعالی یې ولی کله هغه کاسو هغه چار په خپل اختیار سره خامخا کو ځکه چې نعوذ بالله یا په دغه وخت کې د الله تعالی علم چې کوم دی دا ناقص ورتي حالانکه الله تعالی د عیب نه پوک دی الله تعالی علم بالکل کامل دی دا ناقص نه دی نو دا کاس چې کومه چار کو دا دغه وجه نه کو چې الله تعالی لیکلی دی بیا زدا چار کو بلکې دا کاس چې کومه چار کو دا دغه وجه نه کو چې الله تعالی په علم کې و چې زو پلونکی سړی ته اختیار ورکاوه بیا خپلونکا سړی په خپل اختیار سره دا چار کو بیا الله تعالی ولی کی چې دا سړی و ګناه کو دا سړی و کفر اختیاروي دا سړی و زنا کو دا سړی و شراب شي نو دا د علم الهي مطلب چې الله تعالی یو کس ته اختیار ورکوي بیا وا کس په خپل اختیار سره د یو اپشن خپل تجویز دی کو یو شی و د اختیاروي بیا الله تعالی ولی کی چې د سړی دا شی اختیار کړی دی دا سړی و دا چار کو او بل دی امر الهي مطلب دا دی چې الله تعالی حکم او د فیصلې نوم دی چې الله تعالی چاته د یو شی حکم کو یا الله تعالی یو شی باره کې یو فیصله وشي بیا الله تعالی ولی کې پانه بعد واکاس کو نو تقدیر دا د علم الهي او د امر الهي د مجموعي نوم دی تقدیر دا صرف د امر الهي نوم نه دی نو دا یو مشهوره واقعه د تو سره ودلی وی چې یو کس و یغه د غلې ډیر زیات عادت و همیشه غلا کړله نو یوارزه دا ور غلای و بوخته ور غلای و یو شای پټ کړای و خړلې و بیا دا چوکیدور چې کیمو دغه د غل دلای و د مالک ته ول چې داس مې غل ول د بیا مو پریاش مالک پښتنه نه وکړه چې ویل د پریاش ورته ویل چې د مو سره بحث شریک او مو ته ویل چې د مو د غلا کړل عادت ته دغه واجه دادو چې زه غریب یم د مو سره د خاروق ته شای نشته د مو په مقدر کې الله تعالی د لیکلي ته دا چار کې لہذا زه تقدیر قائل ځکه زه دا چار کا نو د بوغ مالک هندر سخت پریشان شو د لوش جماعت یو امام صاحب ته فرمایل چې داسیو غالو د مشبوخ تر غلای و بیا چوکیدور نیولای و خو چوکیدور ته دا خبره بیان کړی و بیا یخ پرې شای و دغه حل روبوسه نو چې کله دا سړی په مسله کې پساو شي بیا په چار دوش د عالم نه یا د جماعت د امام نه خامخا پښتنه وکړو هغه د انسان په څه طریقه باندې دغه مسلې نه ووسی بیا دا ورته ول چې کله چې دا سړی بیا غلا تروشي دو ټینګ ون څه وې تاړي
او بیا مو ته پیغام راس کې زود ته درش نو په څه وخت چې کله سببونه بیا د غلی دی د غلا کړی دو او بیا ورته ویلي دي چې په مقدر کې دا خبره لیکلې وه چې زه غلا کوم لهذا زه دا شی مې ځکه پټ کړه چې دا د مو په مقدر کې لیکلې وه او موږ د تقدیر قایلي نو دغه چوکیدور نیولی و د بوغ مالک ته راوست د بوغ مالک امام صاحب ته پیغام ورکړ امام صاحب راغی امام صاحب ورته وویل چې تو دا غلا ولې کړې وه دا ورته وویل چې زه وږی وم او تقدیر کې دا لیکلې وه ځکه مې غلا وکړله امام صاحب ډایرکټ ورته وویل چې یوه ډنډه راوړئ یوه لښته راوړئ کله چې لښته راوړله د دغه غلا ټوکایي شروع کړله ویې ویل ډېر سخته او ویې ژړل بیا ورته وویل چې ولې ژوړې دا ورته وویل چې زه خو خوږېږم پرېمږدئ امام ورته وویل چې کله د تو په مقدر کې انګیر یا ماڼۍ دا لیکلې وه چې تو دا خورې نو داسې تو په مقدر کې دا هم لیکلي چې تو دا ډنډه خورې بیا په یو وخت کې دا ورته وویل چې دا په تقدیر کې دا خبره لیکلې وه چې زه مطلب انګیر خورې او دا شی زه پټوم نو کله چې امام صاحب دا ورته وویل چې تو په تقدیر کې دا لیکلي دي چې تو دا ډنډې هم خورې یو وخت کې دا ورته وویل چې موږ ته اوس د تقدیر مسله په سمجھ کې راغله نو تقدیر چې کوم دی دا د علم الهي او د امر الهي د دوی سره د مجموعي نوم دی او تقدیر دا صرف د امر الهي نوم نه دی بعض خلک په دا کې د دغه غلط فهمۍ شکار وي چې هغه یوه چار کو یوه چار وکړو په نبات وایي چې سړی دا په مقدر کې لیکلې وه حالانکه په مقدر کې داس نه دو لیکلي چې الله تعالی لیکلي دو بیا ورته دا چار کې نه دا الله تعالی ته اختیار درکړی و ته په خپل اختیار سره چار کې بیا الله تعالی دا لیکلی چې دا سړی و دا چار کو دا سړی و دا چار کو نو الله تعالی دا میشتو ستا د تقدیر د مسئلې سمجھ رو نصیب کو